تحریک طالبان پاکستان د پرون ورځ یا هم د سپټمبر میاشتې د 14 نیټې د خپل بریدونو راپور خپور کړی دی چې پکې تر 500 زیاتو عسکرو د وژل کېدو او ټاپي کېدو ادعا شوې ده. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د روان 2025 کال د سپټمبر میاشتې په 14 نیټه د ترسره شویو بریدونو او عملیاتو بشپړ راپور خپور شوی دی. د دغه راپور له مخې تحریک طالبان پاکستان پرون د سپټمبر په 14 نیټه ټول 12 بریدونه ترسره کړي دي چې پکې تر 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپور له مخې له دغو 12 بریدونو جملې څخه په جنوبي وزیرستان ولایت کې 9، شمالي وزیرستان ولایت کې 2، ډیره اسماعیل خان ولایت کې هم 2 او د کورما ولایت کې یو برید ترسره شوی دی. د راپور له مخې د پرونۍ ورځې تر ټولو لوی برید د بدر ولسوالۍ په فقیر اسرای سیمه کې د پوځ پر قطار له 2 خو څخه کمین وهلی چې په ترڅ کې لږ تر لږه 40 عسکر وژل شوي او ټاپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې برید دومره په تاکتیک او نظم ترسره شوی و چې پوځ ته پکې په هیڅ صورت د تېښتې او یا هم د ځوابي ډزو فرصت په لاس نه دی ورغلی. د راپور له مخې تحریک طالبان پاکستان د وژل شویو عسکرو څخه 8 میله LD کلاشینکوف، 1 میل G3 ټوپک، 1 میل LMG ماشینداره، 1 لیزر او 1 ډرون هم ترلاسه کړی. هم دغه راز نور 2 ډرونونه یې له منځه وړي دي. په دغه راپور کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د 40 وژل شویو او ټاپي شویو عسکرو نومونه هم ذکر شوي دي. دغه راپور چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په سوشل میډیا خپور شوی او هم رسنیو ته لیږل شوی ویل شوي دي چې پرون ورځ 11 کوچني بریدونه نور هم ترسره شوي دي چې په پایله کې ټول تر 10 زیات عسکر وژل شوي دي. په دې وروستیو کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر پاکستاني ادارو او پوځیانو بریدونه د پام وړ زیات شوي دي چې ورسره جوخت پاکستان امنیتي ادارې هم اندېښمنې شوي دي.